سلام دوستانو، نننۍ ویډیو د بارکې ده چې کم کسانو ته ټایم کم وي. اول خو دا خبره ده که چا هینډ فري نه وي لګولی، هینډ فري استعمال کړئ ځکه زموږ ویډیو د فیملی سره نشئ کتی. زموږ ویډیو د جنسیاتو متعلق وي. که تاسو زموږ په چینل نه وی نو دا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته د جنسیاتو متعلق معلومات ترلاسه شي. ګرانو دوستانو، ډیر ځوانان په دې باندې ډیر خفه وي او د هغې ټایم کم وي، یا چې څنګه ښځې ته ورنږدې شي دغه شان د هغې انزال وشي او هغې هم خفه وي، داسې د کور والا خواهشات هم نه برابریږي. نو د هغې دپاره دا ویډیو ډیره ښه ده. یو عام غونته څیز دی چې هغه تاسو استعمال کړئ نو ستاسو به ورسره مني هم ټینګه شي او دې سره به ستاسو ټایم هم زیات شي. هغه به تاسو وایئ تخم ملنګه. تخم ملنګه به د سارې فناره باندې یو چمچ تخم ملنګه به یو ګیلاس اوبو کې واچوئ، یو 10 منټه به یې پرېږدئ چې هغه ښه هغې کې حل شي او هغه خپل چې کوم هغه لعاب پرېږدي چې هغه په اوبو کې پرېږدي، نو بیا به هغه اوبه وڅښئ چې کومه ملنګه پکې تاسو اچولې ده هغه به ورسره هم وخورئ. دې سره به ستاسو دغه چې کوم دی ټایم دا به ښه برابر شي، نفس به ډېر ښه ودرېږي او تاسو به خپل کور والا ښه مطمئن کولی شئ. که تاسو زموږ په چینل نه وی او داسې د جنسي متعلق تپوس کول غواړئ نو هغه په کمنټ کې کولی شئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو په اسانه میلاویږي. د ویډیو کتلو شکریه. د ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.